قاري صاحب زر زر واچوه زر زر واچوه استاد خپل ځان لپاره زود پرتو ځان لپاره نه برای خود نمیاندازم واله با غریبا میاندازم خپل په کور کې څوک نشته کور کې غریبان شته کنه خو ولې نه ودرېږه زه به استاد سره دری خبرې کوم دا ما سره پښتو خبرې کوم استاد شهرام خو پیژنم پښتو ډیر ګډوډ ده قاری صاحب والا بسیار خوب صحبت میکنی استاد و فارسی ما چطور است نه خیلی عالی است ماشاءالله خیلی بسیار خوب است خیلی د چه وخت یاد گرفتیم دیره د پښتو بگو بریم په څو ورځ په څو کاله کې زده کړې پسم دلته لال کړی دی استاد ماشاءالله بسیار خوب صحبت میکنی د پښتو نه دا غوښه بیا څوک ته مونږ ورکوو ده دا غوښه چاته مونږ ورکو چاته مونږ ورکو څوک ته نه خو هغه بیا توپیر څه ده چاته او څوک ته څوک توفیر اوس ګرامر که توضیح کو نو دی به هم تخت اسکیپ کوي ویډیو ښه مشکل الحمدلله یو ورور هغه رالیږلی و که نه د څه په خاطر حقیقه او که عقیقه وسه عقیقه نو د درې ماشومانو عقیقه وه دا د درې ګډان یا پسونه مو ذبحه کړل دا به وسړو استاد چاته ورکو غوښه انشاءالله د فقیرانو او بېوزلو لپاره او فقیرانو او بېوزلو لپاره تاسو ته خو معلومات دی استاد شهرام دی زموږ دري صفحه مخ ته وړي او زه خو تاسو خو ما پېژنم ماشاءالله استاد خو فعالیتونه تاسو وینئ الله د خیر و برکت ورکړي تا ته هم انشاءالله عقیقه ده انشاءالله تقسیمو استاد به عید چند روز مانده نه پوهېږم څو ورځ ده خو مهتاب ډېر ټینګ ده مهتاب وایي سپوږمۍ ډېره نرۍ ده نرۍ ده سپوږمۍ ډېر نرۍ ده وړه ده که نه ښه نو دې نه معلومېږي چې اختر ته کمې ورځې پاتې استاد نو دا اختر د قربانیو اختر دی نو غریبان خو به دې ته منتظر وي چې د اختر کله راورسېږي د څو پورې زموږ په د کټوه کې غوښه پخه شي دغسې یو واقع شوې ده قایي صاحب چې یو څوک په خپل ژوند کې غوښه نه ده خوړلی ورا استاد شاید تم خبر اوسې یا داسې واقع سره مخ شوی خو داسې نه ژوند کې خو به طبعا خوړلي خو ځینې داسې کورنۍ دي یو زنانه سره ما خبرې کولې کېدای شي دوی دا کلیپ کې راولي که نه تاسو یې وګورئ قسم تارانه کوم ما قسم درته وخوړله چې له پسرلي له منې راایسته مې غوښه په تناره کې په دیګي کې نه ده باندې کړې منې راایسته ژمي راایسته له ژمي راایسته دغه د قبر پیمان د قرآن شریف که د غوښه هم لیکلي استاد په دغه رقم باندې چې دا وایي چې ما بیخي په دیګي کې غوښه پخ شوې ده په سلهاو کورنۍ په زرهاو دي خصوصا اطراف کې پراته دي نو زموږ استاد خو الحمدلله یو پالیسي دا ده چې کوشش مو دا وي چې قربانۍ د افغانستان په مختلفو ولایتو کې وکړو خصوصا هغه ولایتو کې چې پوهېږو غریبان پکې زیات وي نو چطور استاد انشاءالله ځینې څوک کسان شته چې وایي چې ولې دا قرباني دغه غوښه ده که نه دا حقیقه ولې په تصویر کې راولئ تاسو هغه کسان ستا وایي دا خو نو چې دا ته چې ما ګورې ته دلته موږ ته پیسې راولګې چې ما لپاره قرباني وکړې صحیح دی تا غوندې سلهاو لسګونه خلک یا خویندې یا وروڼه نو هغې لپاره خو طبعا یو ثبوت خو موږ وړاندې کوو ډېر نیکان خلک خو نشته که نه او بل پوینټ دا ده چې هغه بل کسان تشویقېږي که نه انشاءالله بل کسان هم تشویق نور خلک خبر کېږي چې موږ دغسې کارونه کوو او خیر اوسې دا بهترینه خبر ده نو تاسو ډاډه اوسئ انشاءالله دا پښتو ډېر دروند ژبه ده زما انرژي ټول خلاص شو نه ماشاءالله ډېر استاد ډېر ښې خبرې کوي که لږ د کلک وگانه سره زده کوي خب البته دوستای عزیز باز ما داخل تایید میکنم که قیمت ها را شما نظر به پولتان میتونین تعیین کنین یعنی از $100 بخاطر یک گوسفند شروع تا $300-400 و اگر میخواین سهم بگیرین در یک گاو میتونین به $120 در گاو سهم بگیرین و قیمت یک بزام از $100 شروع میشه از $120 شروع میشه تا به $200-300 چقدر شما پول بفرستین ما با ما اندازه مال باشتان انتخاب میکنیم خب آقای صاحب در اخیر میشه بگی که دوستا میخواین که ارتباط بگیرن چه قسم ارتباط بگیرن واتساپ نمبر د دری هم شته دی او د پښتو صفحې لپاره هم واتساپ نمبر د ښکاري استاد سره رابطه کوي دا د نمبر دی او ما سره رابطه کوي دا زما نمبر دی نو راځئ موږ سره قرباني وکړئ الله مو خوشحال لره او موږ خدمت کوو سره انشاءالله خدای په امان ویډیو سره شریکه کړئ الله مو خوشحال لره